ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې د ننګرهار د کډوالو وفادامي ریاستونو چارواکو د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. د ننګرهار ولایت د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس یو شمېر مرستندویه ادارې د اسلامي امارت د اصولو څخه په سرغړونې او د کورنیو د غړو ترمنځ د تفرقې په اچولو تورنې کړې. ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړې شوې خبري ناسته کې د کډوالو چارو رئیس په تیر یوه کال کې 1,000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته 250 کسانو ته د وړو کاروبارونو برابرول، 3000 کورنیو ته د سرپناه جوړول، 2511 کسانو ته د کاري زمینو برابرول او 0 ډیپور شوو کسانو سره نغدي مرسته خپل مهم فعالیتونه وبلل. نوموړي د زده کړو او کار په برخه کې پر ښځو د وروستیو محدودیتونو په پایله کې د مرستندویه موسسو د مرستو پر کمیدو سختې نیوکې وکړې او کارکوونکي یې په سپین لباس کې د بهرنیانو عسکر وبلل. دوی نه اسلامي امارت فرامینو ته ژمن دي، نه افغاني ارزښتونو ته ژمن دي، او دا یو سیاسي خلک دي. که دوی سیاسي خلک نه وای، دوی به په دې فرمان باندې عمل کړی و او خپل مرسته به ټکنی کړې نه وای. زه ستاسې له لارې ټول ولس ته وایم او دوی ته هم وایم او خپلو مشرانو ته هم وایم چې دا خبرې چې دوی کوي زموږ د کورونو ترمنځ، زموږ د قومونو ترمنځ او زموږ د کورنیو د غړو ترمنځ چې خاوند ښځې ته پیسې نه ورکوي، زوی مور ته پیسې نه ورکوي، خامخا دې دا راشي، دا زموږ د دې ټولو اصولو خلاف ده. نوموړي همدارز وویل چې په تیر یوه کال کې کابو 3000 کورنۍ له بهره هیواد ته راستنې شوي او اوس مهال هره ورځ له 5 نیولې تر 100 کورنیو هیواد ته راستنېږي. بلخوا بیا د ننګرهار د فایدامي رئیس په ولسوالیو کې د سړکونو جوړونه او ترمیم، د پلچکونو رغونه او د تورخم د لوی لارې د خرابېدو د مخنیوي په موخه د 3 تلو نصبول او یو شمېر استنادي دیوالونو جوړول د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته خپل ترسره کړي مهم فعالیتونه یادوي. یانو ولسوالۍ، شیرزاد ولسوالۍ تر حصارک ولسوالۍ پورې موږ جغل اندازي شروع کړله او تقریبا 38 کیلومتره سړک مو جغل اندازي کړه او په دې ضمن کې مو ورسره 25 پلچکونه هم جوړ او د خلکو د استفادې وړ مو وګرځول. نوموړي همدارز ویل چې وزارت ورته ډاډ ورکړی که د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک پاکستانیان ونه رغوي، دوی به یې په خپله بودیجه په راتلونکي کال کې په دغه سړک او کابل جلال آباد دوهم لاین سړک کار پیل کړي او دغه نیمګړې پروژې به بشپړې کړي. لنډ وخت کې انشاءالله د موږ وزیر هم راځي، نو امید مو ده چې د سړک تورخم لاره پې وګورو نږدې انشاءالله دې کې دومره مشکل نشته ده او نو شاهد راته اطمینان راکړي او جوړ یې کړو. جلال آباد دویم لاین چې د سرخود نه شروع ده تر خاکی جبار سره وصل کېږي کابل پورې، نو دې هم اطمینان راکول سوی ده او موږ یې ډیزاین او سروس په پلان کې هم نیول سوی. دا په داسې حال کې ده چې ولسي وګړي له مسؤلینو غواړي چې د سړکونو تخریب شوې برخې دې ورغوي، کوم چې مسؤلینو په دې کانفرانس کې په اړه ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کال کې به په ټولو لویو لارو کې په سړکونو کې داغنیونه ترسره کړي او ځینې تخریب شوې برخې به یې ورغوي. صباحون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.